پاتشاه باران دی دا ناول شپږمه برخه. د کانکور کورسونه هم پیل شول. زه او زمرک هم ورتلو، خو زما ذهن به لږ وخت په ټولګي کې او ډېر وخت بل ځای و. هغه ځای چې لا مې د سر په سترګو نه و لیدلی، د څانګې په کلي کې به وم. هغې ما ته یې لا هم دومره ویلي و چې د سپین غره په لمنو کې اوسېږي. ما به خیال کې څانګه جوړوله، غره ته به ځې، په نرۍ ملا به یې درانه منګي په سر وي، شوخې غرنۍ نجونې به یې چیرې تنګوي. خو چې هغه به خاندي او که به خفه وي، څانګه پوهېده چې غرونه مې خوښ دي. هغه به زما تصور چیرته ګرځوي، د بزرګې څوکۍ سر ته به مې خېژوي، ابشارونه به راباندې اوري، د نښترو په څانګې کې به راسره زانګي او د چینې اوبه به راباندې شیندي. د کانکور کورس هم په ختمېدو شو. وروستۍ ورځ وه. له زرینې نه مې پوښتنه وکړه: څنګه نه ده راغلې؟ له احواله یې خبره نه یې؟ هغه خوشحاله نه ښکارېده. زما له پوښتنې سره یې په څېره کې نور خفګان هم خپور شو. هغه پخوانۍ شوخي نه وه. سر یې ټیټ کړ، ویې ویل: غزنه، د ورور کور ته ورغلی وم، څانګه نه وه راغلې او د ورور په خبرو کې هم د هغې د راتلو د امید تورې نه و. داسې نه ښکاري چې د څانګې کورنۍ به هغه لوړو زده کړو ته پرېږدي. د زرینې خبرې په چورتونو کې لاهو کړم. هوډ مې وکړ چې څانګې ته د زرینې لخوا یو لیک ولیکم. او موقع هم وه. د ګرمۍ موسم و، بهر باران په ورېدو و. ټول شاګردان یې د نندارې لپاره برنډې ته وتلي وو. ما لیک د زرینې لخوا پیل کړ. دا دوه رنګي زما فطرت نه بلکې مجبوریت و. کلیوالې جنۍ ته د هلک لخوا لیک لیکل داسې جرم و چې د څانګې د مرګ سبب هم ګرځېدی شو. نو ځکه مې د زرینې د نوم په تکیه دا کار کاوه. بیا هم ځان راته ښه نه ایسېده، خو له ځان سره مې ویل: زه خو دا کار کوم، په پټه نه کوم، زر نه به هم خبروم ترې. لیک خو به هم هغه د څانګې ورور ته سپاري. د لیک بل جواز مې دا ګاڼه چې د څانګې پلار ته به هم څو خبرې ولیکم، ګوندې څانګه لوړو زده کړو ته پرېږدي. یوه به مې جمله لیکله، یو ځل به په فکرونو کې ډوب شوم. لیک به مې نیم ته رسولی و چې باران زور واخیست. زمرک له کړکۍ نه آواز راکړ: وغځنه، د باندې راووځه، ډېره ښکلی باران دی او باد خو ترې لکه د استاد مطرب پستې نغمې راباسي. ما ورته وویل: اشنا، بس ته ولاړ اوسه، زما په ځای هم نغمې واوره، زه نشم دروتی. ځواب یې راکړ: راووځه، ګنې زه درپسې درځم. پوه شوم چې نه یې مني. برنډې ته ور ووتم. رښتیا هم ښه شېبه وه. ونې بوټي یې په سندرو راوستي وو، خو زما زړه له خپل نیمګړي لیک سره و. څو شېبې ولاړ وم. بیا مې د زمرک زنې ته لاس وروړ او ورته ومې ویل: ته له بارانه خوند اخله، یوه ضروري لیکنه مې نیمګړې پاتې ده، بس چې پوره شي بېرته راوځم. ښه و، راسره یې ومنله. د ټولګي په دروازه چې ورننوتم، د سترګو په رپ کې مې حواس بدل شو. د څانګې د راتلو ورځ را په یاد شوه. د ټولګي د شاګردانو شور او شوخي مې پر زړه راوورېدل. دا ځکه چې د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو و، خو نه څانګه لکه لمده کوتره د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه، او نه شوخې نجونې چترۍ په سر د کوټې تر چت لاندې ګرځېدې. د ټولګي مې بیخي کرکه وشوه. که کتابونه او لیک مې نه وای، خامخا به بېرته ترې وتلم. خو چې چوکۍ ته ورسېدم، لکه ټول چت چې راباندې پرېوتی وي، هغسې شوي وو چې ما یې توقع هم نه لرله. په کتابونو مې کوټه څڅېدلې وه او نیمګړی لیک له منځه تللی و. په رپاندو لاسونو مې کتابچې راواخیستې. په مخامخ دیوال مې سترګې ولګېدې. د څانګې لیک هماغسې تازه و. ایمرجنسي. وپوهېدم چې په لیسه کې پاتې کېدل بې ګټې بلکې ستونزمن دي. غرې ونیولی وم. حواس مې پوره په کنټرول کې نه و. ټول بدن مې لکه پاڼه په رپېدو و او په هر قدم مې د پرېوتو ویره وه. څانګه نه وه، خو سندرې زما په مغزو کې قیامت جوړ کړی و. دا ګیر چاپېر په غرونو راغله بارانونه، یاره ګلۍ ورېږي، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. بالاخره د کانکور امتحان هم را ورسېد. ور مو کړ. زه او زمرک ادبیاتو ته لاړو او زرینه رانه د طب په لور بیله شوه. پوهنځي ته مې تلل پیل کړل، خو حالت مې له یوې ورځې نه بلې ته په خرابېدو و. ذهني تمرکز مې له لاسه ورکړی و. د استادانو درسونو ته مې پام او توجه نه شوه کولی. که استاد رانه سمدلاسه د خپل تشریح کړي درس پوښتنه کړې وای، په ځواب کې به یې لکه بې حسه بوت خاموشه پاتې شوی وم. اله یو تن استاد داسې و چې زما باغي پام یې رام کړی و، او هغه ځکه چې د مینې او ښکلا قدردان و. ټول کائنات پر همدې محور ګرځول، خو کله کله به مې د هغه خبرو ته پام نه و. یو ورځ مرګ د پوهنتون کانتین ته بوتلم او راته یې وویل: د څانګې بېلتون لکه کمان
په ملاکو کړې هیرولی نشي. په حیرت سره مې وویل څنګه هیرول؟ اله خدای یادولو وخت راغی. اله خو پوهېدم چې څنګه وه او څوک وه. زمرک راته وویل محصل د ادب یې او ګرځوې د فلسفې کتابونه، ځکه خو د دا حال دی. آیا څنګه وروستۍ نجلۍ وه؟ نورې کمې دي؟ ووایه چې څومره مشتري درته پیدا کړم. مننه، خو ځینې ښایستونه له حساب کتاب نه بهر وي، لومړی هم وي او وروستي هم. زما لپاره څنګه همداسې ده، بلکې دا چې هغې د پوهنتون ارمان درلود، داسې که د هر غزن لپاره څنګه پرېږدي د بېوسۍ دا ګراب به خورا لوړ شي. عجیبه ده، زموږ خلک د زوی د زده کړو لپاره د پلار نیکه هډوکې پلوري، ځمکې خرڅوي، خو د لور تعلیم شرم ګڼي. او ځینې خو مې داسې هم لیدلي چې د زده کړې لومړی ګام د کفر په لور ګڼي. زه بیخي حیران یم، دا خلک به کله له تعلیم سره اشنا کیږي او د حافظې پر تخته به دا کلمه لیکي چې ښځه هم انسان دی. خو زمرکه، زما دا استدلال عام دی، په خاص ډول هغه زما معشوقه ده، مین یم، پر هجران یې اور دی، سیزې مې، ایره کوي مې، او بیا زه خو مجبور یم د خپل تقدیر او فطرت په لاسونو کې ګیر یم. د خوشحال بابا دا شعر سمه خبره لري: زه خو شرابي یم، شیخه سره سره جنگ کړي، برخې ازلي دي، کاش کې ما د ځان په رنګ کړي. له دې وروسته زمرک هیڅ ونه ویل، څو شېبې غلی و، بیا ساعت ته وکتل، ویل ټولګي ته د تلو وخت دی، ور به شو. ما هم ورسره خوښه کړه، کانتین والا ته مو پیسې ورکړې او د ټولګي په لور مو مخه کړه. سبا چې زمرک ولیدم، بیا کانتین ته بوتلم، ویل څه مې درته راوړي، ومې پوښته چې څه دي. ویل که درته یاد وي، ما په سواد کې درته چا نوم اخیستی و، نومونه خو ډېر و، خو یو پکې د یاد ساتلو وړ نوم و. ما لا غور کاوه چې راته یې وویل بس دی، په حافظه زور اچول درته ښه نه دي. دا یې وویل او له یوې کاغذي خلطې د خوشحال خان خټک دیوان راویست. ښایي تا دا کتاب لوستی وي، خو زه یې درته ډالۍ کوم. ویل ولا ساعت به دې ورسره تیر شي. زه هم په دې ډالۍ خوښ شوم. کتاب مې ترې واخیست او د کانتین نه ووتو. بله ورځ مرګ په یو خالي ساعت کې راته وویل څنګه و خوشحال بابا؟ زه لږ غلی شوم، ورته ومې ویل څانګې و، د هغه باز او شاهین پر سپین غره وزرې راکاږي، د څانګې پر وطن په ځلانده توره کې هم د څانګې څېره ښکاري. څه به درته وایم، د خوشحال دیوان د زړه د مینې لپاره غوړ لرګی دی، لا مې پسې اور تازه کوي. خو د ټولو نه ښه خبره چې خوشحال بابا کړې هغه دا چې هر چې خوږ د ښکلي مخ په مینه نه وي، د جهان په مخ اوده راغی اوده لاړ. زمرک وخندل، ویل په خوب کې هم سړی د ښکلي مخ په مینه خوږېدی شي. په تورو شپو کې زه رنګین خوبونه وینمه، ته مې نه ګورې چې په لیلیه کې سهار له خوبه راپاسم، سترګې مې لمدې وي، همدغه اوښکې وي. دا د مینې یو مکتب دی چې سرلاري یې د سلطان محمود لټان دی. هغه دا خبره وکړه، خو چې ماته یې پام شو په بله دنیا کې ورته ښکاره شوم. راغی، تر څنګه مې کېناست، زما لاس یې په خپل لاس کې ونیو. ویل یې ولې زما په کومه خبره خفه شوې؟ ما ورته وویل تا د اوښکو یادونه وکړه، د معشوقې بېلتون هم عجیبه وي، د اوږده انقلاب غمیزو ته لکه غر ولاړ وم، خو بېګا مې اوښکې وڅڅېدې په څانګې پسې، خو خفه پرې نه یم. اوښکې زما د مادي وجود برخه ده، څومره چې له لاسه ورکوم هومره مې ورسره روح پیاوړی کېږي. زمرک راته وویل زموږ نړۍ مادي ده، دلته به د مادي وجود هم قدر کوي. زما طبیعت بحث ته نه و برابر، نو ځکه مې ورته وویل چې ستا خبره سمه ده. خو هغه په مسکا راته وویل لکه چې دې خبرې مې فلسفیانه رنګ درلود، ځکه دې خوښه کړه. یوازې همدومره مې ورته وویل چې کیدای شي. دواړه مسکي شو او لیلیې ته لاړو. لیلیې ته به زه او زمرک ډېر ځله یو ځای تلو. یو ورځ یې راته وویل غزنه ډېر بدل شوې، دومره بدل شوې چې اوس دې زه هم نشم بدلولی، خو یو بدلون درکې رانغی او هغه د بدخشان د تصویر سره مینه ده. په لیسه کې دې هم پر کتاب لګولی و او اوس په پوهنتون کې دې هم په کتاب لګولی دی. ومې ویل چې ګنې دا ښه نه دی، خو ډېره به ښه وای که د کومې پښتنې سیمې انځور دې پر کتاب لګولی وای. ما ورته وویل چې ما د افغانستان ډېرې سیمې لیدلې، بدخشان لا پاتې دی، بس په انځورونو یې مینه ماتوم. ته خو تعلیم یافته یې، داسې خبرې دې د وینا راښکونکې وي. که افغانستان باغ بولې ګلان به یې خامخا اقوام وي. بله دا چې د باغ ښادي هم یو وي او غم هم، په سپرلي کې وغوړېږي او په خزان کې مړاوي شي، یو سرحد ترې تاو وي او له یوې ویالې اوبه څکي. که د هر ګل رنګ بوی بدل دی، نو دغه بدلون او تغییر هم د نورو ګلانو وجود ورکړی.
که یوازې په صحرا کې وي له چا سره به یې ځان پرتله کاوه څنګه به یې د پیغلې په اوربل ځنګل او څنګه به شملې ته خاته زمرکه په یوه ګل نه پسرلی کېږي ځکه خوشحال بابا وایي د سحر باد ګذر په چمن بیا کړه په چمن کې رنګارنګ ګلونه وکړه زمرکه ستا نشنالیزم غیر فطري دی د ګټې پر ځای به تاوان ولري زمرک مسکی شو ویې ویل زما نشنالیزم غیر فطري صحیح فطري خو ته هم منې ما ورته وویل د قام مینه په لاشعور کې ده نسل په نسل راځي که په قوم پرېکړه کوې محمد صلی الله علیه وسلم ویاړي چې قریش دی او که په عقل فیصله کوي افلاطون ویاړي چې یوناني دی زه هم مسلمان انسان یم همداسې یم که پښتون خوښوم له بله قامه به نفرت ولې کوم بس همدومره قام خوښوم چې بدخشان مې خوښ دی له ننګرهار سره عشق لرم زمرک پوښتنه وکړه او که یو قام پر بل تیری وکړي ظالم قام باید ختم نشي نه زمرکه په قام کې ځوانان سپینګیري ماشومان ښځې بلکې په رحمونو کې ویده ماشومان هم راځي د ټولو تیری کول د فطرت قانون نه دی که بې ځایه تیری کوي هغه به د یو مقصد لپاره راغونډ شوي اشخاص وي هغوی سره جګړه په کار ده د یوه هېواد دننه د قانونو جنګ یو فطري او رښتونی عمل نه بلکې د سیاسي جادوګرو سیاسي کوډې دي زمرک راته وویل ته خو بدلون نه منې خو ما دې دا استدلال د زړه له تله ومانه زمرکه زه انسان یم کړی نه یم هره شیبه بدلیږم د کائناتو بدلون منم خو د خیر بدلون نه منم ځکه چې خیر مینه ده او مینه زما څانګه ده